ویسټ انډیز کرکټ لوبډلې په لومړنۍ 500 لوبه کې افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه. د لوبې پچه یا ټاس لومړی ویسټ انډیز وګټه او لومړی د بالینګ فیصله وکړه. افغان لوبډلې د ویسټ انډیز پر وړاندې د عزیزي بانک جام په لومړۍ ورځنۍ لوبه کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو په 45.2 اورونو کې 104 منډې وکړې او سیالو لوبډلې ته یې د 195 منډو هدف وټاکه چې له ډلې رحمت شاه 61 ډېرې اکرام علي خیل 58 او اصغر افغان 15 منډې وکړې. د یادولو ده چې د ویسټ انډیز له لوري جیسن هولډر، شیفرډ او راسټن چیز 2 ویکټې ترلاسه کړي. د ویسټ انډیز کرکټ لوبډلې لخوا یاد هدف 40.3 اورونو کې پوره کړل شو چې چیز 94 تر ټولو زیاتې منډې وکړې. د افغانستان لپاره په نننۍ لوبه کې لاندې لوبغاړي لوبېدلي دي: راشد خان، حضرت الله ځځای، جاوید احمدي، نجیب الله، رحمت شاه، اصغر افغان، ګلبدي نایب، محمد نبی، اکرام علي خیل، نوین الحق او مجیب الرحمن. د یادولو ده چې راتلونکي شنبې په ورځ به دوهمه 500 لوبه هم د دواړو لوبډلو ترمنځ ترسره شي.